ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله ثاني سلبیا ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو زه درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک هیر شوی پاسورډ او یا هم د فیسبوک بند آی ډي څه ډول خلاصه کړو. زیاتو ملګرو له موږ نه پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک هیر شوی پاسورډ یا همغه آی ډي چې زموږ پخوانی ده بنده شوې ده، زموږ څخه پاسورډ هیر شوی ده، د هغې پاسورډ موږ اوس بیا معلوم کړو. په دې اړه ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده، خو د دې لپاره یو ضروري شرط چې کوم دی هغه دا ده چې تاسو په کوم نمبر چې آی ډي جوړه کړې ده یا هم په کوم جیمیل یا ایمیل مو چې آی ډي کړې ده باید همغه جیمیل او یا ایمیل تاسو سره همدا اوس موجود وي. هغه جیمیل او ایمیل چې در سره وي بالکل آی ډي که 100 کاله هم وتلی پخوا بیا هم تاسو همغه زړه آی ډي بیرته جوړولی شئ، هیڅ ستونزه نشته، بالکل په ذمهوارۍ سره جوړیږي. په دې طریقه کې زه اوس تاسو ته مکمله طریقه په دې ویډیو کې درښایم. خو ملګرو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو یوه یادونه کوم چې هغه ملګري چې تر اوسه زموږ یوټیوب ته نوي راغلي دي نو زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو د ټولو نه اول راورسیږي. ملګرو نو تاسو به راشئ فیسبوک به راخلاص کړئ، دلته به لوګ اینډ انادر اکاونټ په دې به کلیک وکړئ. دلته تاسو چې کله فون او ایمیل دلته تاسو څخه غواړي تاسو به خپل ایمیل همغه پخوانی نمبر ور واچوئ کوم چې تاسو پرې پخوانی آی ډي جوړ کړی دی یا نمبر او یا هم خپل د جیمیل او یا ایمیل اکاونټ. زه به خپل نمبر ورکړم. ګورئ ما نمبر ورکړ ته پاسورډ غواړي، پاسورډ چې زه ورکوم زما څخه پاسورډ هیر دی. هر ډول پاسورډ چې ورکوم دلته تاسو ته ښایي وینئ ګورئ انکریکټ پاسورډ. او د دې لپاره به تاسو څه کوئ د لوګین لاندې چې کوم ښکاري فورګاټ پاسورډ په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ تاسو ته به دلته دا صفحه راخلاص دلته به تاسو ولیکئ چې فون او ایمیل دلته به هغه ایمیل او یا هم جیمیل ورکړئ چې کوم پرې تاسو پخوا آی ډي جوړه کړې وه. کله مو چې دا ورکړ او سرچ به یې کوئ دلته تاسو ګورئ چې موږ په دې نمبر پخوانی آی ډي جوړ کړی د فیسبوک انټرنیټ زده کړه هغه راواوښته. اوس تاسو وینئ تاسو په دې کلیک وکړئ دلته به د کوم سر کې اپشن چې کوم ښکاري که تاسو جیمیل ورکړئ هم دلته راځي جیمیل ته هم کوډ دی او یا هم نمبر ته موږ نمبر ته کوډ لیږو همغه نمبر چې اوس موږ سره شته. لږ سرچ به وغواړي دغه ګورئ هغه کوډ چې اوس دی زما سره څنګ کې خوا کې بل موبایل ته په هغې کې د هغه همغه نمبر دی هغه راغی کوډ 25 او 30 همدارنګه 2 هغه کوډ دی هغه مې داخل کړ دلته. اوس دلته بیا هم زه په کنټینیو باندې کلیک وکړم وایي چې کریټ ا نیو پاسورډ ټایپ ا نیو پاسورډ یا چې نوی پاسورډ تاسو دلته یو ورته داخل کړئ. زه به دلته یو نوی پاسورډ ورته داخل کړم خو دا هغه پاسورډ چې تاسو پرې خپل آی ډي لاګین کوئ دا باید تاسو هیڅ کله تاسو څخه دا پاسورډ هیر نه شي. زه به تاسو څخه دا پاسورډ پټ کړم. دلته ما ورته نوی پاسورډ دا دی ورکړ داخل مې کړ. نو دلته تاسو ته اوس وینئ ملګرو چې زموږ هغه آی ډي چې خو زموږ څخه پاسورډ هیر و هغه راخلاصه شوه، یعنې همغه آی ډي تاسو په دې طریقه راخلاصولی شئ. ښه نو ملګرو تاسو ته اوس زه درښایم دا د آی ډي راخلاص شوه. دې لپاره چې تاسو آی ډي هېڅکله هیک نه شي یا هم له منځه لاړ نه شي تاسو خپل آی ډي ته 2 یا 3 نمبر یا هم جیمیل اکاونټونه ورکړئ. د دې ویډیو لینک به مو تاسو ته هم په ډسکرپشن کې درکړی چې څه ډول خپل یوټیوب ویډیو ته وبخئ څنګه موږ د فیسبوک آی ډي ته 2 او 3 نمبر ورکړو. د دې ویډیو لینک ما د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې درکړی دی هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ. تاسو خپل آی ډي ته زیات نمبر ورکړئ نو تاسو آی ډي په خامخا په یو نمبر راخلاصولی شئ. ملګرو دا به زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک او شیر کړئ له خپلو ملګرو سره. مننه، ښه وخت ولرئ.